مهربان او بخونکي لایزال رب په پاک او سپېڅلي نامو هیله ده جوړ روغ خوښ خوشحاله او د صحت په جامو کې به یاست. دا دی د وعدې مطابق د ژمنې مطابق له تاسې سره یو ځای د بامیانو ښار هغه لرغونی زوړ د بودایي دورې مرکز د بودایانو مرکز او هغه ځای چې د بودا سترې مجسمې پکې آباد یا ولاړې وې نو اوس راغلي یو او تاسې ته له نږدې دا ننداره دروینو. د بامیانو په ښار کې د بودا دوه ډېرې سترې مجسمې موجودې وې له ډېره پخوا چې په تېرو دورو کې سره ویجاړې او تخریب شوی، خو اوس یې هم هغه تاریخي ارزښت په افغانستان دننه او یا له افغانستانه بهر په نورو نړۍ کې له لاسه نه ده ورکړی او وخت ناوخته له لرو لرو ځایونو له نورو هیوادونو چې نندارچیان او سیلانیان ورته راځي او دا تاریخي ځای له نږدې په خپلو سترګو ویني. نو دا د بودا یوه ډېره ستره مجسمه په همدغه ځای کې ولاړه وه چې دغه یې نر و او بیا له دې وروسته یوه بله مجسمې ته ځو د هغه ځای ته، نو هغه یې بیا ښځه وه چې شمامه باندې مشهوره وه. نو تاسې را سره وګورئ دا تاریخي او لرغونی ځای چې زرګونه کاله وړاندې دلته د بودایانو یوه ډېره پراخه امپراتوري او پاچاهي او سلطنت تېر شوی ده. نو دغه هغه ځای دی چې خلک ورته له لرو لرو ځایونو راځي. دا معمولا ټوله داسې ډبره ده چې د دې جوړولو د دې کار کول دغونه کاله مخکې په هغو کمو امکاناتو کې دا ډېره ناشونې او ډېره تعجب خبره وه. او دغه ټول غر چې تاسې وینئ دلته انسانان اوسېدل، دغه وخت دلته یې کورونه وو، دلته یې ژوندونه وو. دغه یې هماغه د څراغ ځای ده چې په هغه وخت کې به دوی څراغ پکې ښود. خو نو نو دا هغه له هغو ودانیو له هغو خونو او کوټو څخه پاتې یوه کوټه ده چې دا به معمولا هغه مشهور او هغه مشر کس چې هغه په هغه وخت کې هر څوک و دا ځای به یې جوړ کړی. دا به نو د هغو د اوسېدو ځای و، ځکه ډېرې عجبې نقشې سوونه زرګونه کاله مخکې پکې جوړې سوي دي او ډېر غټ تکلیف پکې سوی ده چې څو سوه یا څو زره کاله مخکې دغسې نقشه او دغسې انجینري بیخي د حیرانتیا خبره ده. هلته خو نو نه سور کلای کانه یا هغه خو نو بیا د یخوا لارې ته راغلي درته راکښته کېږي به هغه لارې خالور ته راغلي خو هغه جال ته داسې سره سره لاره یې بنده ده بالکل لاره نشته ورته داخل دروازې بنده کړې ده ولې عکس کومه ورځ باندې خلاصوي خو دې چې هغه ملاقات یې کوي هغه ورځ یې هغه یې څه ایښي دي هغه خو د دوی ټوکان دي دا ډبرې داسې راګډ شو مین باندې چې راګډ کړو بیا هغه ډبرې شیان ټول کړو همدې خو دغه شیان نه ضایع کوي دغه کومه غټه پرزه چې دغه ده پرته ده دغه ټول ډک ده بالکل دا مې ډک ته ځینې خو د دوی خاورې نه ده ضایع کړې د چا وړې ده چېرته
همدې خو بېرته د دې اراده درلوده چې موږ یې جوړ کړو و بالکل جوړښت کوشش یې کوله سیخان یې ودرول سره سماوي یې کړه بس نه اوس و بس تکلیف وشي دغسې ته ولاړ شو داسې په لنډ حرکت لاړ سره ولاړ شو نو قدرمنو لیدونکو دا هماغه د هغه وخت آبادۍ یا د هغه وخت کوټې د ژوند کولو دي چې اوس ټولې تخریب شوي دي خو ډېره تعجبه دا ده چې دا ډېرې په تکلیف باندې جوړې شوي دي دا دومره په تکلیف جوړې شوي دي چې د اوس وخت انجینري ورته عجزه ده د هغه وخت خو څه کوي نو اوس وخت کې موږ داسې وسایل امکانات به کېدای شي ونه لرو چې د غره په سر کې په دغسې ټینګه پرخه کې نو بیا دومره ډېرو خلکو ته د ژوند کولو امکانات برابر شي خو په هغه وخت کې دا کار شوی دی او دا د تر اوسه پورې آباد نو ډېره د تعجب خبره ده زما معلومات به ډېر ابتدایي او بیخي به حتی زه معلومات ونه لرم خو دا مې د تاسې سره د وعدې مطابق چې زه به ولایاتو ته ځم او زه به نویو او زاړو سابقه ځایونو ته ځم نو دا د راغلم او بامیان مې تاسې ته له نږدې در ولیدل تاسې ګورئ دې ته یې څه رقم ګل ورکړی دی په هغه وخت کې او تر اوسه پورې هغه ګل لا مقاومت کړی دی لا پاتې ده دا به د څه شي ځای و دا به تشناب و دا به حمام و دا به څه شی و دلته به څه پکې کېدو ډېره نادره او ډېره تاریخي او ډېره عجیبه خبره ده یوه بله نادره چې ما ته پکې ښکاره شوه دا ټولې یو نفري کوټې دي یا دوه نفري کوټې دي نو په هغه وخت کې به دا انسانان ډېر به کم وو او که به څنګه و دا به څه علت و چې دومره کوچني کوچني ځایونه یې آباد کړي وو دې ته د ورختو لاره کومه ده خو هغه خامخا نو تخریب شوې ده دا به څنګه هلته ورخاتو څنګه به کته کېدو څه به یې کول نو دا وګورئ دا ځای بیا د هغه وخت ترنونه د هغه وخت هغه کوټې دي دا بیا غټ ځای ده او دا د ما په نظر به دا د څراغ ځای چې دلته به څراغ کېښودل کېدو نو عجبه نادر